سلامونه مشره، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې جوړ اوسې. وعلیکم السلام افغان صاحب، د تاسو پیرزوینو نه ډیره مهرباني مننه چې زم په یاد کړم او په یاد درغلم او په دغه بیماری حالت کې تاسو ما پښتنه وکړه او د ما لپاره تسکین راکړ او زه تر یو حد پورې جوړ شوم. ځکه دا څوک چې د چاته ډاډ ورکړي د صحتمندۍ او د عمر او د نور مسایل سره شریک کړي، بیا یو څه ناڅه مورال پیدا کوي. نو ما مورال پیدا کړ او یو څه ناڅه را جوړ شوم. تاسو مصاحبې دپاره، تاسو مرکې دپاره زه چمتو یم. مننه. کور ودان دغه ما غوښتل چې تاسو سره یو علمي مصاحبه وکړم د افغانستان په روانو حالاتو باندې، خو تاسو دې ته چمتو نه یاستئ چې ځکه چې تکلیف ناروغ یاستئ، رنځور یاستئ، نو څنګه هم زړه ده چې دغه خبرې د آیډیو ثبت کړو او که ویډیویي تاسو چمتو یاستئ ویډیویي خپرونې ته؟ ویډیو خو نه کېږي ځکه چې ما چېرته چې پروت یم بیمار یم، دغه حالت د ما هغه نه کوي، تقاضا نه کوي او د مصاحبې دپاره برابر نه ده او زه هم ثبت ښه ده. ښه سمه ده. زه تاسو چې اجازه زه به دا ثبت کړم ځکه چې تاسو نشئ کولی، ناروغ یاستئ. خدای دې صحت درکړي، خدای دې روغ رمټ کړه په دې هیله چې صحتیابه شي. را به شو لومړی خو تاسو ته او ټولو رښتینو سپېڅلو افغانانو ته د دې وروستي شخړو جګړو چې د موږ د افغانانو د پاکستان سره د پاکستان برید په شا وتنباوه، افغانانو بریا حاصل کړه او نړۍ ته یې وښودل چې افغانان لکه څنګه چې تاریخ په اوږدو کې اتلان درلودل، اوس هم د اتلانو لمسیان اولادونه شتون لري. د خاورې نه به پوره ساتنه کوي او خپله مېړانه یې وښودله. تاسو ته لومړی مبارکي وایم. تشکر، مننه، ډېر زیاته مهرباني او تاسو پیرزویانو نه داسې ماته د افغانانو په نمایندګي مبارکي وویله. یوه نړۍ مننه تاسو نه چې زه د دې جوګه کړلم چې د افغانیت یو نمونه واوسېږم. دا لوی اعزاز ده د ما دپاره چې زه د پښتونولي او د افغانیت نمونه واوسېږم، د خپلو ملګرو دپاره، د خپل فامیل دپاره، کورنۍ دپاره دا لوی ویاړ بولم. ډېره مهرباني. مننه جنرال صاحب. جنرال صاحب دغه د وروستۍ شخړه چې د دې په اړه باندې یو پوښتنه در ولاړه ده چې پاکستان په شا وتمبېده که بادارانو یې امر وکړي چې دا شخړه یا دا جنګ ودروي؟ پاکستان اټکل نه و کړی، یعنې څه طول نه و کړی، وزن یې نه و کړی، بیا یې خپل سر باندې هغه وکړه، منډه وکړله او په هغه منډه کې بیا په مخ وولید او ډېره لویه ضربه یې وخوړله. دا ضربه ځینو خلکو ته نه معلومیږي. ځینې خلک فکر کوي چې یاره پاکستان نو څه ضربه خوړلې ده، نو پاکستان خو هغه د جوړ تیار ده، تیاري هم په خپل حالت دي، اټومي بټۍ هم په خپل حالت دي، نو څه تکلیف پاکستان ته ورسېده. هغه دې ته نه ګوري چې پاکستان په هغه لوی قوت چې ځان ته وایي او په یو داسې ملک باندې چې افغانستان چې یوازې هغه یو غرور لري، شهامت لري، ننګ لري، غیرت لري، پت لري او خلک یې د خپل وطن سره مینه لري او خپل وطن ورباندې ګران ده او د یو هر متجاوز مقابل کې بیا لکه نر لکه سپر درېږي او خپل هېواد نه دفاع کوي. دا یې نه سنجولې. نو اوس ورته پته ولګېدله چې افغانان د وطن په خاطر باندې له سر او له مال او له ځان نه له هر څه نه تېر دي. نو دغه پاکستان اشتباه کړی وه، غلط تحلیل او تجزیه صحیح نه وه. دویمه پوښتنه دا ده جنرال صاحب، سیاسي او استخباراتي حالت د پاکستان څنګه دي؟ آیا دا د زورواکو په ګټه وه که د پاکستان په نابودۍ وه یا د پاکستان په تاوان یا پاکستان څه لاسته راوړنه درلودله؟ مهرباني. پاکستان دوست نه لري،
پاکستان په ظاهره که دوستان ولري هغه کې انګلیس ته که امریکا ده ولې په باطن کې هغه د پاکستان سخت دښمنان دي ځکه دښمنان دي د پاکستان همیشه دوکا کړي فریب ور کړی دا خپل بادارانو ته فریب ور کړی دا فقط پیسې ټول کړي دي کله امریکای پیسې راټول کړي دي کله سعودي راټول کړي دي کله انګلستان او نور ملکونه او د وی لپاره نیابتي جګړه کړې ده جنگیدلې دي د وی لپاره خپل گاونډیان زورولې دي خپل گاونډیان مسلمان ورونه زورولې دي او ډېر لوی نازوانی کړې ده هغه دغه نازوانی هغه پاداش هم ورته رسیږي دغه بدل هم ورته رسیږي نو پاکستان د دې خاطر د شکست خور چې دوی خپل ملګرو ته دغه امریکا او انګلیس او دوی ته هم ثبوت ورنکړي چې دوی دغه وفادار غلامان دي هغوی هم پوښول چې د موږ سره ټاګي کوي او موږ ته هم فریب راکړي موږ ته هم راکړي د دوی په اصطلاح وایو دوکه راکړي نو دا دوکه‌بازي د پاکستان لپاره بد تمامه شي او دوی بد رسوایی او یو بدنامي تر نصیب سره تر لاسه کړه مننه جنرال صاحب ډیره مننه کورمدان دوستانو جنرال صاحب خو ما تشریح نه کړ ځکه چې د جنرال صاحب وضاحت کول هم ماته سم کار نه کوي ځکه ټول افغانستان پیژني په ګوټ په نړۍ کې چې چیرې افغانان دي په اصل کې یعنی په نورماله ژبه کې وایم او په ساده ژبه وایم چې دا نو هغه چیرې ده چې د وضاحت کول د تشریح کول او د بیانول او د تعریف یعنی ما د لپاره ښه خبر په دې کار نه شي ځکه دا یو ظاهره شخصیت د ټول وطن پیژني په ټولو تحولاتو کې په افغانستان کې شتون درلود تر اخره پورې افغانستان پرې نه خو نو زه خو هغه الفاظ او هغه لغتونه هغه جملات نه لرم چې زه د جنرال صاحب پکې وستایم خو کور ودان چې بیچاره په د مریضۍ په حالت کې هم یعنی بېدریغه هغه چې په زړه کې وو د تل بېدریغه خبرې کړې دي او ما سره دې ته چمتو شو چې د خپله خوښه دا راته ویلې چې زه نشم کولی چې زه فیسبوک لایف ته راشم ځکه زه ناروغ یم نو تاسو کولی شئ چې د ما خبرې تاسې نشر کړئ د جنرال صاحب څخه آخري پوښتنه دا وکړم جنرال صاحب سعودي او پاکستان خو امنیتي تړون امضا کړ او په دغه تړون کې خو سعودي یعنی هیڅ برخه وانه خسته مثلا پاکستان او د افغانستان شخړه شو دوی امنیتي تړون امضا کړی چې په سعودي باندې حمله په پاکستان حمله ده په پاکستان حمله داسې فکر وکړو چې په سعودي باندې ده نو سعودي ولې پکې خاموشه پاتې شي غلی پاتې شي مهرباني جنرال صاحب سعودي هم خیاري وکړه چې په دغه سپکنه په دغه بد غنا عملنا ځان خپل لمن پاکه کی او ځان تر راټول کی نو غي د خاطر غي پیدل چې پاکستان دا کوم څه عمل کوي د افغانانو باندې چې دای تیرای کوي حمله کوي په دې کې کوچنیان مري په دې کې ماشومان مري په دې کې سیاست مري او دا د سعودي غوندې ملک دا لوی شرم دا لوی عذاب په غاړه وانخلي او د یو پاکستان د خوشالولو لپاره ټول عالم اسلام عالم بشریت باید مایوس نه کی نو دل خطر ځان ګوښه کې ځکه غوي پیدل سي پاکستان ناکام هڅه کوي او د په هیڅ وخت کامیاب نه او په دغه خاطر باندې خدای پاک کومک وکړي د افغانانو سره چې پاکستان ته د لوی رسوي ورغاړه یو خبره ده ځینې دوستان تشویش لري په دې غوي تشویش ورپره پکم غوي وایي چې د ډیورن کرخه یاد شوی ده په خبرو کې او دا د سرحد په حیث باندې یاد شوی ده زه کدا د سرحد په حیث هم یاد شوی چا یاد کړی ده هغه څوک دی بالکل هغه چا راوستلی دی پاکستان بالکل
پاکستان یاد کړی د نو پاکستان خو همیشه یادي نو موږ خو نه یاد کړی افغانانو خو نه یاد کړی افغانان په هیڅ وخت د ډیورن کرښه د سرحد په آیسونه پیژني او ډیورن یو بد سایو یو انسان انګريزو دلته راغی مرداري وکړه او لاړ هغه مرداري ور سره وچه سره بوی لاړ هغه بوی موسناسته ختم شو نور چې ترغواړي د کرکه وی ولې یادو څه خو وایم چې یاد نه کوم تر جلبه افغانستان خاوره ده او د جلبه پورې ټول خلکو پښتنو حالت منلې ده بلوچ منلې ده بلوچ را سره دي پښتانه را سره دي سرایکیان را سره دي نور د چا نه غواړي او چاته وزر کې خلاص خدا خلک دي دغه سره منلې د وطن او دی واحد وطن دی واحد افغانستان تبعی او بچانی مننه جنرال صاحب کورم لکه د اٹک کې دا په جیلم کې دا هر کدا په بلوچستان کې دا دیو افغان ده مننه جنرال صاحب د ځینې دوستان ورته نه شویل ځکه چې دې ته پردیپال وای یا سیاسي مخالفین د مولا صاحبانو یا د افغانستان یا د طالبانو وای دوی په خارج کې ناست دي او دوی تل د خوشحالي څرګندوي چې په طالبانو کې ستره شخړه اوس روانه ده د غلجي چې په ساده ژبه کې یا په ادبیاتو کې غرزی ورته ویل کېږي د غلجیانو او د درانیانو په منځ کې یعنی اختلافات شته دي دغه تر کوم حده حقیقت لري دروغ مطلق دروغ ده په هیڅ وجه نه ده اختلافات کوي وی هم د دوه ورونو ترمنځ اختلافات دي هغه یو د بل سره تیر شوی دي هغه په کلونو یو د بل ته امتحان ورکړی ده یو راځي شوی د بل په مخ کې درېدلې د ځان قربان کړی دا تللی دا خودکش ورته وایي دا ځان وژن کې جنوساید څه نه چې ورته یې دا ځان سوساید هغه ته حاضر شوی دي حاضر شوی دا چې زم او د دغه ملګرو د پاره ځان وزنم او واځي ټول خلکو ولې د شاده روان ده زاد وزنیو چې ځان واملوزي تصویرونه راځي چې دغه د ځان والوزو نو لدینه پورته خو ثبوت نه دغه ثبوتونه یو بل ته دوی ورکړي غلجي د دوراني په مقابل کې ورکړي دا ثبوت دوراني د غلجي په مقابل کې دا ثبوت ورکړي دا که د دوی په بلګرتیا زه بالکل باور لرم دا بلګرتیا نه خرابېږي دا بلګرتیا به وي او که بیا خراب هم شي بیا هم ژنستا نور هم ځوانان ستا را به شي جوړ به کې دا وطن دا به کسه نه دا وطن افغانستان به کسه مننه کور ودان جنرال صاحب خدای دې ورځ نه راولي چې زه دې خبرې ته لمن وهم او خدای تعالی دې زه د دې مسؤلیت لرم خدای تعالی دې د ورځ نه راولي چې زه په دې خوشاله شم خو ځینې منافقین ځینې پردیپال ځینې بدبخته چې په اروپا کې ناست دي سوسیال خوري د پرونه پورې د کمونیزم د مارکسیزم په نامه باندې ناره پورته کوله د مارکسیزم کمونیزم ستر دښمن چې هغه کپیټالیستان او امپریالیستان وو نن دغوی د یعنی په مخالفه ډله مخالفه تګلاره کې یا په مخالفو هیوادونو کې ناست دي سوسیالي خوري صاحب او د خپل هیواد پسې اوس دغه شخړه چې وه د طالبانو نه وه دا د افغانستان او د پاکستان وه د ناموس مسله وه د افغانستان د جغرافیه مسله وه د افغانستان د ساتنې مسله وه دې کې اوس یو سړی وایي طالبانو جنګ وګټه دغه ما په نظر باندې دا هم غلطه ده باید وایي افغانستان جنګ وګټه ته څه نظر لري د ما په دغه بالکل د تا خبره د کاني کرخه ده دقیقه ده د افغانستان جنگ ده په دې کې ازبک هم راپورته سي هزارم راپورته سي ویلي چې من هزاره استم ولی از وجب خاک افغانستان دفاع میکنم بسر خود دفاع میکنم بل راجک سي ازبکم تاجکم ولی د خپل وطن نه دفاع ته شمته دا ټول غله میډیا کې ودرېدل او دا اعلانونه وکړل او دا هغه کسان چې دا خبرې کوي دیغونه هندوان خدي هندوان د هندوان د موږ نه ځان قرباني د په هند کې چې هنرمندان حتی هنرمندان د سینما د افغانستان بیرغ له ځان نه تاو کړی او وایي چې افغانستان زنده باد
او پټان زه پټان یم هغه ځان پټان معرفي کوي ځان پښتون معرفي کوي هغه افتخار کوي چې موږ پښتانه یو هغه افتخار کوي چې موږ پټانان یو مودي ځان پټان معرفي کوي سبا نږدې ده چې ټرمپ وایي چې زه پښتون یم خو دلته ځینې پښتانه دي دعوا لري چې و رښتیا دا د موږ قومي ده منګل وایي چې دا د موږ یو هلک وتللی میرامشاه ته هلته ورک شو بیا لینده په غاړه کې وه دا د اوس ټرمپ مننه جنرال صاحب دغه زمونږ دوستي د هند سره تل یعنې اوږده مهاله دوستي وه یعنې ډېره اوږده دوستي لرو د ډېر پخوا څخه ښې اړیکې لرو تل د موږ سره په سخته کې ولاړ دي کومکونه یې کړي ته هغه د اندرا ګاندي او هغه روغتون او شفاخانه په وزیر اکبر خان کې هغه ته به موږ د هندو شفاخانه ویلې یعنې دغه یاداشت زما هم شته ده چې هندوانو موږ سره تل مرسته کړې ده نو په پاکستان اوس موږ خو مستقل هیواد دي ولې دوی ځان ته دومره اجازه ورکوي چې کله زمونږ وزیر د خارجیه هندوستان ته سفر وکړ ته ډېر ښه استقبال وشو هغه که د ډیورن مدرسه وه هغه که د انګلیس د هندوستان حکومت وکړه مودي وکړه وزیر خارجه و ژمنې وکړلې د مرستو د بیا رغونې د بیا جوړونې مرستې وې که هغه بیړنۍ مرستې وې که هر څه و نو ولې په دې پاکستان باندې ولې ځان ته دونه اختیار ورکوي ولې په موږ باندې دومره تیری کوي یعنې دغه ناکامي د مجاهدینو د مجاهدینو د وخت نه راپاتې ده او که دا اوس دوی ده چې دا پاکستان بېوسه ده پاکستان بېکسه ده پاکستان په خپلو خلکو باور نه لري په خپل ولس باور نه لري خپل ولس ترې یاغي ده خپل ولس ترې باغي ده هغه ټول په مجموع کې رښتیا درته وایم چې ولس یې ټول یاغي او باغي ده د نظام نه د پاکستان د حکومت نه ټول د کرکه لري لاس په سر دي ترې او په یوازې افغانستان ته ترجیح ورکوي په یوازې حتی هندوستان ته ترجیح ورکوي بالکل مننه که ریفرنډم وشي چې پاکستان کې چې تاسو پاکستان غواړئ که هندوستان ټول به وایي چې موږ هندوستان غواړو ځکه هندوستان خپلو خلکو سره ښه کوي خپلو خلکو ته کومک کوي خپلو خلکو ته کار کوي خپل خلک قرضداري نه خپل خلک یې تر هغه اندازې پورې نه دي قرضدار چې بچی ماشوم پیدا شي وایي ته څوک نن پیدا شولې وایي خدای م غر که زه نه یم پیدا شوی زه قرضدار شم جنرال صاحب زه خو د هغه د طالبانو سره ځینې وخت په ټکر کې په دې یم چې د ښځو تحصیلات دي یا مثلا د ښځو په مخې د علم دروازې تړلې دي خو دلته کله کله ځان سره فکر ووم چې زه مثلا زموږ دا قوم چې ده د کابل کې مثلا په سوونه کلونو نه پروت ده زموږ هدیره دلته پرته ده یعنې هدیره شتون لري په کابل کې د غریب غونډې شاته چې هغه د 1000 کالو قامت لري مثلا ډېره زړه هدیره ده اوس مسله دا ده چې هغه په طالبانو دغه نیوکې موږ کوو چې د علم دروازې تړلې آیا په دې کې د پښتانه مجرمین دي که نه د ازبکانو مجرمین دي که نه یعنې هغه د ښاري خلکو پرېږده د عام خلک اوس دغه سهولت خو ظاهرشاه په وخت کې و د داود خان په وخت کې و د امان الله خان په دې باندې مړ شه چې خلک هڅول چې خپل وروڼو خویندو میرمنو ته اجازه ورکړي چې تعلیم وکړي آیا دغه پوښتنه تا نه کوم ته خو جنرال یم دا د ما او د تا توړیګانو خالګانو د موږ میرمنو د موږ نیاګانو آیا کوم ډیپلوم درلوده که نه درلوده آیا دغه اجازه پخوا ولې نه ورکول چې دا ټول تور اوس په طالب باندې لګیږي آیا دغه د موږ په نیکو باندې هم دغه الزام لګیږي که نه لګیږي په دې اړه باندې مهرباني وکړئ تاسې زه دوه لرم دوه انګیرنې یوه ښه انګیرنه ده هغه دا ده چې باید ټول حقوق د ښځو اعاده شي او د تعلیم د تربیې د تحصیل او د ډاکټري د ښځو تداوي د ښځو درملنه د ښځو عملیات اپریشن په جنګونو کې په زلزلو کې دا ټول باید موږ خوندي وکړي دا یو خبره او بله انګیرنه دا ده چې که دا تعلیم یې نه وي کړی څه قیامت خو د اسمان خو راونه وړېده د ما مور یو صنف هم نه ویلی زه چې د 6 کلو شولم جګې کړلم وایي جګ شه هلکان مکتب ته ځي ته ورسره لاړ شه
په پکتیا غوندې ځای کې او زه په زور باندې مکتب ته ولېږلم، بله ورځ خوشحالي لاړم، بله ورځ په مینه لاړم، په عشق لاړم، او بالاخره د 6 کلونو منځ ما یو کال درس ویلې، په بل کال په 2م صنف کې کېناستلم، 2م صنف ته مې امتحان ورکړ، سوي امتحان مې ورکړ. نو دا د ما مور په ما تعلیم وکړ، په ما په 5 ورونو باندې تعلیم وکړ، په ټولو باندې تعلیم وکړ، خو د ما خوندو تعلیمونه هلته په پکتیا کې مکتب نه و. ظاهر شاه یو متوسطه جوړه کړې وه په ټول 3 ولایتو، پکتیا، خوست، د جنوب. جنرال صاحب دغه یو دود نه و. ګوره زمونږ چې په کابل کې پراته وو، زما مور د تعلیمه بې برخې وه، د ما نیا بې برخې وه، د ما توړېګانې ټولې بې برخې وې، خو دا زمونږ یو دود و که نه، دود یعنې زمونږ کلتور و، زمونږ یو کلچر ګرځېدلی و، همداسې و که نه و؟ کلچر او د هغوی پوهه دومره زیاته وه چې د چا چې فاکولټې ویلې وې هغه یې په شاته کړی. بلکل. او بل ګوره دوی که چېرې د صحیح ده چې اوس په دې باندې په ما نیوکې وشي چې ته د طالبان، زه طالبان طرفداري نه کوم، زه ټول په دې کې مجرم ګڼم. وختې چې په انګلستان په د دیموکراسۍ مور ده، په 1925 کې ښځو ته حق ورکړه د رایو، مګر امان الله خان په 1922 کې حق ورکړ چې د انګلستان هم دیموکراسي ډیره زیاته وه. ولې په امان الله خان باندې تورونه لګول کیږي اوس؟ ولې د امان الله خان بیا مخالف یاستئ چې په طالبانو دا تورونه لګوي؟ نو هلته خو بیا د امان الله خان هم تاسې نه مانده که نه؟ همداسې ده که نه جنرال صاحب؟ بالکل داسې. نو دغه خلک چې په دا خارج کې ناست دي، موږ عذر کوو طالبانو ته، د تاسو د میډیا لاره ده، باید یو پښتون، باید یو افغان عذر ورته کوو چې دا لوبه نوره ختمه کړي، دا تعلیم اجازه دې ورکړي، یو دم دې اعلان وکړي چې وروره زه یې لاړ شي سبق ووایي. او که څوک بد اخلاقي کوي هغه یې د شپې په خپل کور کې هم کولی شي، او که څوک فاحشه‌توب کوي هغه یې په کبارو کې هم کولی شي، هغه یې په هیرا منډیګانو کې هم کوي. ده بالکل. دوه نیوکې په طالبانو باندې، یوه نیوکه خو ستره دا نیوکه ده جنرال صاحب چې تل خلک دا نیوکه کوي چې کله د دوی مشران خو نشو ورته ویلی، د طالبانو یا د دوی سره هم فکره چې دي یا د طالب په نامه چې دي، چې په لیواطت یا په زنا باندې ګیر شي، دوی سزا په علني نه ورکوي، یعنی معنا دا چې سزا نه ورکوي. نو آیا دوی سزا ورکوي په پټه ورکوي که نه ورکوي؟ دغه یو غټه ستونزه ده. په دغه باندې لږه کله رڼا واچوئ جنرال صاحب. نو دوی خپل کار په خپله کوي، که چاته زوی د سزا ورکوي او خپل ملګرو ته سزا نه ورکوي، خپل خپلوانو ته جزا نه ورکوي، دا نیوکه د موږ هم ده، دا نیوکه د ټولو افغانانو ده. مننه جنرال صاحب. دغه جنګ کې ما خو 2 ګټې ولیدې زما په فکر، د ما په اند باندې. یو خو دا وه چې افغانان یې متحد کړه دې جنګ، او دویمه خبر دا ده چې طالبان یې بیداره کړه، ویښه کړه چې تاسې ته د لوی هدف ویشتونکي توغندیو یا د میزایلو ضرورت ده، اړتیا ده، تاسې باید د دې خریداري وکړئ، وایخلئ. او دویمه دا ده چې دفاع هوا نه لري، دفاع هوا په 0 کې ولاړه ده. دوی باید قوي رادار ولري او دفاع هوا که هغه د روسیې نه حاصلوي، که د هند حاصلوي، که د چین خریداري کوي. په دغه باندې تاسې تاکید څه شی ده؟ 2 ګټې دي. یو خو دا ده چې افغانان یې متحد کړي، دویم د دفاع هوا نه ضعیف وي، او لانګ ریج میزایل یا لوی هدف ویشتونکي میزایل یا توغندي موږ نه لرو. په دغه باندې آخري خبرو کې به رڼا واچو، بیا به نوره زیاتې خبرې به لنډې کړو. په یوه جمله کې که ووایو، دوی د عصري علومو ته ترجیح ورکړي. ښه سمه ده. عصري علومو ته ترجیح ورکړي، خپله ټول مسایل حلېږي. که عصري علومو ته ترجیح ورنه کړي، بیا نه توپ واخلي، نه تیاره اخلي، او نه هغه خو د لانګ ټرم په انګلیسي کې ورته وایي چې هغه اوږدمهال پروژه ده، یا مثلا هغه یو سیستم ده چې دوی به پلي کوي په راتلونکي کې یا به نه پلي کوي. خو اوس دوی دپاره دفاع هوا ضرور ده که نه؟ دفاع هوا او بل لنډ نظر دې په دې ووایي چې دغه جنګ افغانان متحد کړه که نه؟ هغه زه خو چې څونه فکر کوم 80% مخالفین د دوی د جنګ کې د ملایانو سره یا د افغانستان د حکومت سره متحد شو، یعنی هم فکري شو، هم غږی شو، سره یوه تګلاره انتخاب کړه. هغه کسان چې ډېر سخت بې غیرته وو، هغوی معلوم شول. 3 کسه وو په میډیا کې یو رحیمي نومېده چې مشترکت پاکستان دشمنی کنم، ما یک تاجک هستم که به خاطر افغانا
بخاطر ورګه کا نو 2-3 کس معلوم شول چې دغه بغیر حتی لطیف درام هم دا خبره وکړه لطیف درام او ریمی او 2-3 کس معلوم شول هغه معلوم افشا شول او نور ټول تر جدا شول او ډیره خبره ده چې هر څوک اوس دیغه چانه ځان جدا کوي بهانه برابرې چې میډیا ته راوځي چې وایي چې زه افغان یم او زه د افغانیت په خاطر باندې قرباني ته حاضر یم نو دا لوی خبره ده ډیر لوی موږ خواري وکړې څو کاله مبارزه وکړله د هدف ته ورسېدلو دغه یو جنګ کې د هدف هم ترلاسه کړ مننه دغه د اخري پوښتنه به دی چې دوی دفاع وا ته څونه تاکید په مولا صاحبانو کوي چې دفاع وا قوي کې دفاع وا نه منګه صفري یعنی نن سبا جنگ ډیر تکتیکی ده جنگ ډیر مدرن ده نو په زړه سلاګانو چې په 1960 کې جوړ شوی په 1980 کې روسانو را انتقال کې هغه ډیر زړې سلاوي دي دفاع وا زیکویا کو دا شان موږ ته اوس کار نه کې موږ ته هغه د اس 400 دی اس 300 دی اس 500 دی مثال دي چې هغه په هوا کې شته یعنی امکان د دې نه لري چې په هوا کې په فضا کې زمونږ یو څوک تیروتنه وکړي هوایي برید وکړي یا الوتکه راشي په دغه باندې تاسو تاکید چې په دغه دفاع وا باندې پیشنهاد دغه تاسو سره مطلق موافق ما او براله ولدينا چې موږ دفاع وا او عصري ماشين آلات جنگ افزار باید ولرو موږ زړو چکمکی توپکو باندې هم باور لرو د افغانانو هوډ اراده او د جنگ ولدا نه کیږي چې په تاسو لاس باندې تلارسه او د راکټ سره جنگيږي د راکټ مقابل کې بیا د دوی اراده ضعیفيږي او د دوی مورال هم ضعیفيږي د دوی غیر عاقبت داسې بوسلې یا به انډوله به جنگ ته ونه هڅو افغانان چې په جنگ ور مرش کو سیاري تاسو غیرتی او دای وای اول ته په 60 کو او هغه 50 شپته کس یو جای په یو باندې دلې کې راته او مړی راته واچي چې دا ده به خدا مورالم ضعیفيږي به خو د جنگ هغه اراده هم ضعیفيږي مننه جنرال صاحب کور مدان دوست قدرمنو دوستانو زه نجیب هوتک افغان د ټولو څخه مننه کوم دا ویډیو واوري دوستانو سره شیر کړئ د جنرال ستر اتل مهربانه وطن دوست جنرال صاحب طاقت خبره مو اوریدلې تاسو تیته کړی دا خبره چې ځینې خلک چې هغه یعنی د جنگ د ډګر لري دي یا په نور هوادو کې دي په میډیا کې مختلف خبري او حقیقتونه د جنرال صاحب د خلیب واوریدل بیان کړ او د بيدریغه خبرې کوي او ما کوم پروګرام د مصاحبین د فقط د سیاست پښتنه وکول او دا دوستانو غوښتنه کړې و کله جنرال صاحب حاضر شي تاسو سره مصاحبه وکړي په ژوندۍ بڼه باندې خو متاسفانه چې د سیاست خنه دا او په امید دي د خدای څخه د کامل شفا غوړم او د خدای د پوره صحت خاون کې روغ رمړ دي کې الله تعالی نو بس هولکی یا یو دمی دغه خبرې د ویلې چې زه مریض یم نو کولی شي چې تاسو سیده په اجازه باندې مسب کې ځکه چې ما مخکې د شانواز سړي سره همداسې خبرې کړې وې ځینې دوستانو په ما باندې نیوکه وکړلې چې تا د یعنی بی اجازه د خبرې سب کړي وخت چې خپل وزیر دفاع شانواز سړي ماته اجازه راکړه چې زه هم نشم کولی چې زه په ژوندۍ بڼه باندې راشم زما خبرې تاسو صف کړي او په اخري کې دا خبره د ښځو په ما په دې زه د ښځو مخالف نه یم د ښځو مخالف په دې نه یم ما ځینې پوښتنې راته کله کله ما په یو اروپایي هیوادو کې هغه نوم بیان اخلم دغه ځای یو کانفرنس نو ما ټول ته ویل چې تاسو په طالبانو باندې نیوکه کوي چې ښځو ته اهمیت نه ورکوي ښځو باندې د علم دروازې تړلې دي نو ما د خلکو نه پوښتنه وکړه چې دغه جلسه کې چې تاسو راغلي یاستئ دا 1500 کسان ناست یاستئ په ټوله جلسه کې 3 ښځې دي نو ته چې په ډنمارک کې ښځه 17 ساعتې ته چې په امریکا کې ښځه 17 ساعتې د مخالف نه یم چې ته ولې 17 ساعتې نو په افغانستان کې لوڅه ولې غواړي دغلته ځینې پوښتنې راولاړېږي ځینې خلکو په ما نیوکه وکړه چې تا ولې دا خبره وکړه نو هغه حقیقتونه به بیان کړو او دا جنرال صاحب آخري خبره آخري ویناوې که لري
که کومه تاکیدي جمله نصیحت آموزه جمله د افغانانو دپاره بهرهمیشت افغانانو په خاطر یا هغه مخالفینو په خاطر باندې چې په د کمونیزم په نامه باندې راپورته شو د سوسیالیزم دلته د خیرات خوري هغوی دپاره څه لري ته مهرباني زه یوه خبره لرم ډېره وړوکۍ خبره ده خو نه پوهېږم چې د یارانو به خوښه شي که نه او کومې هغه دا ده چې موږ کله چې جنکو یې زار خوړلی دي ښځو زار خوړلی دي ښځو خودکشي کړې ده ښځو ځان غرغره کړی ده چیرې دي تخار کې په هرات کې په بدخشان کې په کندوز کې په دغه کابل کې کړکوی نه ځان نشولې دي مختلف حالات راغلي دي او ښځو خودکشي کړې دي تاسو یو خبر ماته وکړئ چې کوشي خودکشي کړي ولې څه خبره ده کوشي ولې خودکشي نه کوي یوې کوشي خودکشي ونه کړه یو اخبار مرانه غیزه کومې کوچی ځان وزلی ده او تمام ورځ د چاقو د چړو د دغو سره مي او په غرونو کې مي په رغونو کې مي دا څه خبره ده ځکه د هغې ژوند تنګ نه ده داسې دومره مشکلات نشته ورباندې لکه تاسو چا چې درس ویلی سبق یې ویلی ده او تعلیم یې کړی ده او راغلی دي بله خبره زه ورته کوم ما ته یو ورځ یو جنکو ما هغه کړه په هغه کې د راډیو کلید راډیو کې ګیر کړلم وایي د ښځو ورځ د متعصب جنرال فاشیست جنرال هم ګیر کړ او دی به اوس موږ ته جواب راکړي بل درځئ د تاسو هغه کې جلسه چې وبودې ولا تاسو جلسې ته زه درځم ما نه هر پښتنه چې کوی رانه وکړي زه تاسو جواب وایم نو وینا دلته په دې میدان راته وایم په دې میدان ما وکړي پښتنه وکړي وایي مې شما چېرې فاشیست ما خو فاشیست نیستم وایي نه تو گفتی که بغیر پشتونا این ملک از هیچ کس نمیاد یاره ما ورته ویل دا خبره هسې راپسې جوړه کړې ده وایي نه تا ویلي چې څوک چې پښتون نه وي هغه ارامي ده نه ما داسې ویلي چې څوک وایي چې زه افغان نه یم او بالکل تاسې داسې ویلي زه په هغې کې وم تاسې په دې باندې بندي شوئ په هغې کې زما شپږ ورځې بندیخانه موږ خو درپسې منډې ووهلې ما او جاوید دلاور درپسې منډې ووهلې ګوره که یاد ته دې راځي نو خلاصه دوی ته مې قناعت ورکړ ما تاسو یو شعر را پیدا کړئ شعر د پښتو شعر را پیدا کړئ زه د ښځو په ضد لیکل شوي د ښځو په توهین د ښځو توهین کې اهانت کې وایي د دري که مال د دري هست وایي بگو کدام مال څه د پښتو اول پیدا کو د پښتو کې به ضد زن کس چیز گفته باشه کدام شاعر پښتون چرت سره وایي پیدا نک وای خود فارسی چیه مال د فارسی یاد که زن را بزر بخر برتبر زن اگر بمرد دیگر زن اگر نمرد دیگر زن کمرانه شو بیا وای مننه جنرال صاحب کور دی ودان چې مونږ تم دغه وای دیگه شه بگو دیگه ام یک شیر خو می باشه خیر دیگه مال دیگه ماست وای دیگه چیز مال دیگه یاد که زنان را گر بودی نیکو حساب انان را مزن نام بود نزن خو جنرال صاحب تا خبرې زه در سره تاییدوم تا خبرې ټولې ښې خبرې خو یو مسله داسې ده چې پخوانۍ شاعرانو کې هم دغه دود د ښځو باندې نیوکې نه وي یا په ښځې ډېرې نه ځلولې په خبرو کې خو دا اوسني شاعرانو کې یو ستونزه پیدا شوې دې ته د پام یې ګوره زموږ یو سندره ده کلیواله سندره ده هلک نری چیناره نجلۍ د ګلونه ښه دا نجلۍ خو د ګلونه ده دغه هلک یې ولې پکې راوستلی ده هلک نری چینار ده اوس ګوره
نه دا خو هغه هلک نه ده راوستلی د هغه هلک راوستلی چې واده تیار ده او باقي روان ده نو هغه خو ته په دې فکر کې چې شاعر په کوم فکر کې و دا خو اوس معلومه ده واده ده دغه ساعت کې د هلک او جلکۍ دواړه سره روان دي واده هغه دشمنونه په لاس کې تاو کړي دي ګلانې په لاس کې دي او روان دي هلته تخت دي په تخت کښېني او بیا خلک ورته مبارکي ورکوي په دغه حالت کې دا ویل شوی ده چې دغه هلک چې دا نری شنار ده خیر دا یو ټوکه وه جنرال صاحب مننه کور دې ودان زه به دغه تاسې خبرې انشاءالله نن یا سبا دا به تاسې انځورونه به پې ډیزاین کړم او خپرې کړم او که په چا بده لګېدلي مې د ټولو څخه بښنه غواړو خدای وکړي موږ داسې خبرې نه دي کړي زموږ وطني وي ولسي خبرې وي د هېواد پالنې خبرې وي د روسني نظام دا نه ده چې موږ د دې لپاره چې موږ خپله طالبان یا نه موږ هر هغه نظام چې په افغانستان کې هغه رښتیا پوره حاکمیت ولري امنیت یې راوستلی موږ بالکل اوس خو د مسله د شخړې د پاکستان سره شوه نو زما په اند باندې دلته که څوک په دې جنګ کې برخه نه اخلي او څوک د دې جنګ مخالفت کوي هغه یې تاسې په خبره باندې همغه شی ده تاسې چې په تلویزیون کې ویلي وو مننه جنرال صاحب کور مودان ژوند هم غواړم کور مودان خدا په امان مننه ژوند غواړم زه د تاسې فرمانبردار یم خدا په امان